ما په یو هفته کې له حساب پای څخه 300 افغانۍ ولېږلې. هر غلاس دوستانو خدای دې وکړي چې روغ او جوړ بیاست. نن په دغه ویډیو کې تاسو ته د حساب پای یو طریقه درته ښیم چې ما ورڅخه په یو هفته کې 300 افغانۍ ولېږلې. نو تاسو یې هم لېږلی شئ. نو راځو ویډیو شروع کوو. ویډیو تر اخره وګورئ چې طریقه باندې ښه صحیح پوه شئ. نو راځو چې ویډیو شروع کړو. له ویډیو شروع کېدو دمخه که تاسو زموږ چینل نه یې سبسکرایب کړی زموږ چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ د داسې نور ویډیوګانو لپاره. ورسره په خوا کې د بیل آیکن باندې ضرور کلیک وکړئ. بیا په آل باندې کلیک وکړئ چې زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې ژر ورسیږي. راځو د ویډیو په طرف باندې. زه ما چې کله دغه حساب پای څخه پیسې لېږلې نو تاسو هم کولی شئ چې 50 افغانۍ ورځ کې ولېږئ. ما ته هم دغه سیسټم د فعال ده، تاسو ته هم د فعال ده 50 افغانۍ لېږلو. نو ما په یو طریقې سره دې څخه 300 افغانۍ ولېږلې. تاسو کولی شئ 1000 افغانۍ هم ولېږئ، 500 هم ولېږئ، 200 هم ولېږئ. هغه څه ډول سره اوس ګورئ، مثال دغه زما یو اکاونټ دی که نه، نو دې کې ما 4000 روپۍ دي، یعنې څه کم 15000 افغانۍ دي. نو چې کله د دې 2 ورځې پوره شي که نه، یوه هفته پوره شي، نو بیا کولی شئ 50 افغانۍ ولېږئ. ما له دې څخه هم 50 افغانۍ ولېږلې. بیا مې له دې څخه د پیسو لېږل په دې باندې مې کلیک وکړ. دې څخه مې بل اکاونټ چې وکړ زما د ملګري، زما د ورور، زما د پلار چې ما په تذکره باندې جوړ کړي وو که نه، هغو ته پاسپورت باندې جوړ کړي وو ورته، نو هغو ته مې د خپل حساب پای څخه مې پیسې ورته ولېږلې د هغو اکاونټ ته. نو هغو ته به چې کله لاړې هغو به هم وخت پوره شوی و. نو ما چې هغو ته پیسې ولېږلې، له هغه اکاونټ څخه به هم ما 50 افغانۍ ولېږلې، له ملګري اکاونټ څخه مې هم 50 افغانۍ ولېږلې. یعنې هغه ملګرو ته چې تاسو جوړ کړي دي که نه، هغوی کاروي نه، ستاسو د خپلې ګټې په خاطر باندې، یعنې هغه ته هم یو څه ګټه ورکړې وي که نه، په 100 یا 50 افغانۍ خپل ځان ته هم تاسو ته په ریفرل کوډ باندې 50 یا 100 روپۍ درکوي، هغه هم درکړې وي. او همدا اوس ما هم یو ملګري ته مې اکاونټ جوړ کړو، تایید شو، پیسې 100 افغانۍ ورکړلې او هغه ما ته هم راکړلې، هغه ملګري ته هم ورکړلې. نو تاسو کولی شئ چې یو ملګري ته ولېږئ پیسې، هغه چې کار نه ته راخلي، لکه اوس زما ورور دی، زما پلار دی، زما نور ملګري دي که نه، نو هغه بیا کار نه ته راخلي د دې اکاونټو څخه، د دې اپلیکیشن څخه. نو د هغو اکاونټو ته ما 50 افغانۍ ولېږلې، 50 یا 100. نو هغو چې کله 2 ورځې پوره شولې که نه، هغو څخه هم ما 50 افغانۍ خپل موبایل ته راولېږلې. دلته تاسو ته زه په میسج کې هم ښیم. دغه دوستان تاسو به څنګه لېږئ؟ ښه، دلته راځم، بلورو څه شو دلته. نه دغه دی، دغه هم زما دویم موبایل دی. لومړی موبایل چې دی که نه، هغه کې اصلي اکاونټ هم هغلته دی، 12000 افغانۍ په هغه کې دي، دلته بیا 15000 افغانۍ دي. نو په دې کې ما ته ګورئ 50 ټول مې 50 افغانۍ ورڅخه رالیږلې دي. کله چې تاسو غواړئ چې 50 افغانۍ ولېږئ موبایل ته که نه، نو تاسو سره باید داسې سیم کارت وي که نه، M10 یا روشن اتصالات یا سلام، چې هغه باندې حساب پای اکاونټ جوړ نه وي. نو تاسو بیا هغه ته ټولې پیسې لېږلی شئ. اوس مثال په دې یو نمبر د ما سره، مثال هغه یو نمبر باندې اکاونټ نه دی جوړ، نو هغه ته تاسو کولی شئ چې له ملګري له اکاونټ څخه هم پیسې ورته ولېږئ، خپل اکاونټ څخه هم پیسې ورته ولېږئ، له هر اکاونټ څخه پیسې ورته ولېږئ. خو که کوم اکاونټ چې تایید شوی وي که نه، او په هغه نمبر ته غواړې پیسې ولېږي که نه، اوس مثال دغه نمبر چې دی که نه، اوس ګوره دغه ما په دغه نمبر باندې اکاونټ جوړ کړی دی. یوازې تاسو کولی شئ چې دې نمبر ته، دغه اکاونټ څخه دې نمبر ته 50 افغانۍ ولېږئ. او که غواړئ چې بل اکاونټ څخه دغه نمبر ته پیسې راولېږئ، نه ځي دوستانو، تایید شوي اکاونټ ته پیسې نه راځي له بل اکاونټ څخه. دا خبره باید په یاد ولرئ تاسو، ځکه ما 2 وارې هڅه وکړله، دې نمبر ته مې رالیږلي، دغه باندې اکاونټ جوړ شوی دی، تایید شوی هم ده، او دې نمبر ته مې له بل تایید شوي اکاونټ څخه پیسې رالیږلې، نه راتلې. 2 وارې مې ولېږلې خو راونه رسېدلې دوستان، ډېر څلور ورځې ووتلې، اوس پورې نه دي راغلې. نو تاسو ورته څنګه چل کوئ؟ ما یو سیم کارت پیدا کړی ورته، چې تاسو د سیم کارت ورته پیدا کړئ چې هغه سیم کارت باندې اکاونټ نه وي جوړ شوی، هغه سیم کارت باندې چې اکاونټ جوړي که نه، بیا تاسو ته پیسې نه راځي. کله چې تاسو اکاونټ نه وي جوړ که نه، نو ته کولی شئ له ملګري اکاونټ څخه هم 50 افغانۍ ورته راولېږئ، له ورور اکاونټ څخه یا بل ملګري اکاونټ څخه چې هغوی اکاونټ نه کاروي که نه، نو تاسو ورته له دې پیسو لېږل باندې دلته پیسې ورته ولېږئ له خپل اکاونټ څخه، بیا که لاړ شئ هغه چې 2 ورځې پوره شوي وي که نه، له هغه اکاونټ څخه بېرته خپل سیم کارت رالیږلی شئ. اوس ګورئ دغه اکاونټ کې زما هغه روپۍ دي 4900
9 روپۍ دي که نه. نو زه اوس راځم دلته دویم اکاونټ ته راځم. دویم اکاونټ ته چې راغلم په دې ځای کې به اوس ما سره اوس 26 افغانۍ دي، دا ستا ښکاري 26 افغانۍ دي. اوس راځم دا زما د ملګري اکاونټ دی که نه. نو اوس راځم اصلي اکاونټ ته راځم او دې ته پیسې لګم. اوس مثال دلته زه راغلم 50 افغانۍ ورته لیکم یا 100 زه راغلم 100 ورته لیکم. ښه دوستانو 100 مې ولیکل، بیا بل باندې زه کلیک کوم. دې ځای کې دوستان لیکل کېږي، تاسو دغه خبر په یاد ولرئ. ښه دغه ده. اوس په دې ځای کې ته ګوره یو د موبایل کریډټ اخیستل دي، دغه طریقه باندې تاسو مه ورته لیږئ ځکه دلته تاسو ته یو هفته وخت درکړی دی، هغه یوه هفته کې تاسو لیږلی شئ. دلته به راسئ د پیسو لیږل، په دې باندې به کلیک وکړئ. په دې باندې چې کله کلیک وکړئ دلته پیسو مقدار انتخاب کړئ 100 یا 50. زه راځم 100 افغانۍ انتخاب کوم. 100 افغانۍ مې چې کله انتخاب کړلې که نه هر څو تاسو پوره 500 ولېږئ که نه پوره 50 ولېږئ که نه تاسو پوره هلته رسېږي بل اکاونټ ته. دلته راځم هغه نمبر ورکوم چې کوم نمبر باندې زه غواړم هغه بل اکاونټ ته پیسې ولېږم. راځم هغه حساب ته، حساب پای ته، حساب پای ته چې کله راغلم او دلته اوس دغه ده. اوس دې نمبر ته غواړم چې پیسې راولېږم. 26 افغانۍ کې وي. ښه دوستانو نو دلته اوس غواړم چې د اکاونټ ته پیسې ولېږم. په دې بل باندې به زه کلیک وکړم. دلته تاسو ته وایي چې په انګلیش کې لیکلی وي که نه میمو کوډ، هغه کوډ دلته ورکړئ. تاسو دلته یاداښت تاسو ورکړئ، که هر ډول کوډ تاسو ورکوئ که نه هغه کوډ تاسو ورکړئ که نه. مثال زه ورکوم که نه چې 1 2 3 4 بیا یو 4 مې ورکړ که نه. بیا دلته بیا پر مخ تلل، په دې باندې به کلیک وکړئ. دلته تاسو څخه پین کوډ غواړي، پین کوډ چې کله ورکړئ که نه ډایرکټ به هغه بل اکاونټ ته پیسې 100 افغانۍ ډایرکټ ټرانسفر شي. نو زه اوس راځم چې بیا ریفرش ورکوم چې پیسې لاړې او که نه 4990 افغانۍ دي. اوس زه ریفرش ورکوم چې پیسې به لاړې شي او که نه. دغه دی سکسسفول پیمنټ او 100 افغانۍ لاړې او دغه هم زما 4890 افغانۍ شوې. راځم بل اکاونټ ته راځم. په دې کې به اوس زما سره 26 افغانۍ دي. ښه اوس تاسو زه ریفرش ورکړم چې څو کېږي. نو دلته اوس ګورئ ما ته به مسیج راغلی چې تاسو ته پیسې راغللې 126 افغانۍ شوې. ښه زه راځم وایلټ ته راځم 126 افغانۍ. نو په دې طریقې سره تاسو د ملګري یا د خپل ورور یا بل چا اکاونټ ته پیسې ولېږئ. نو له هغه څخه بیرته اوس تاسو راسئ که موبایل کریډټ اخیستل په دې باندې کلیک وکړئ او بیا هغلته خپل نمبر ورکړئ، هغه نمبر ورکړئ چې تاسو اکاونټ نه یې پرې جوړ کړی که نه. اکاونټ یعنې تایید شوی نه یې، تایید شوی اکاونټ ته تاسو پیسې مه لېږئ، یعنې تایید شوي اکاونټ نمبر ته تاسو پیسې مه لېږئ. داسې نمبر ته پیسې ولېږئ چې هغه باندې اکاونټ نه جوړ شوی، ساده نمبر یعنې هېڅ جوړ اکاونټ نه جوړ شوی که نه. نو هغه ته تاسو له هر یو اکاونټ څخه پیسې رالیږلی شئ. مثال تاسو 12 ملګري که نه 12 ملګري بیا چې وښایي تاسو ته 600 افغانۍ بیا لیږلی شئ. نو په دې طریقې سره ما خپلې 300 افغانۍ ولېږلې په یوه هفته کې. نو تاسو هم کولی شئ چې په دې طریقې سره خپل سیم کارت ته د حساب پای څخه 300 400 500 افغانۍ راولېږئ. نو دوستانو خدای دې وکړي چې د دې ویډیو څخه به تاسو یو څه زده کړي وي او تر بلې ویډیو پورې په الله سپارم. ښې چارې ښه وختونه. الله مو مل شه.